په دې حدیث مبارکه کې راځي نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو د خپل ګیرې نه سپین ویښتان مو وباسئ. دا د مؤمن مسلمان نور دی، رڼا ده. په دې سره حدیث کې راځي چې د یو انسان ویښته سپین شي په اسلام کې، الله تعالی ورته په دې باندې نیکۍ لیکي. د دې په سبب تینا الله تعالی ګناهونه معاف کوي او د دې په وجه ورته الله تعالی درجات بلند کوي. حدیث کې د دوه شیانو من راغلي، یو سپین ویښتان ویستل، بل سپین ویښتان په تور رنگ سره رنګول. دې کې دوه قسمه روایتونه راغلي دي. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې په تور رنگ باندې ویښته رنگ کی مخ به د قیامت په ورځ د تور شي. یو حدیث کې راځي زیړ رنگ د مؤمن رنگ دی، سور رنگ د مسلمان رنگ دی او تور رنگ د کافر رنگ دی. او یو حدیث کې دا راځي په اخر د دې زمانه کې بس خلک داسې وي چې هغه خپل ګيري په تور رنگ باندې رنگي، الله تعالی به وتا د رحمت په نظر باندې ونګو. امام نووي لیکي چې ګيري ته یا یختو ته سور رنگ ورکول مستحب دي او تور رنگ ورکول دا حرام دي. امام ابو حنیفه علیه رحمت او داغه د ملګرو نه د تور رنگ د جواز قول ثابت دی او د حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما هم منقول دي چې هغوی به خپلو ګیرو ته تور رنگ ورکاوه. دې مسلې کې بعضې خلک ډېر زیات لرې لاړ شي او بعضې خلک ورته پریشانه شي چې څه احادیثو کې دې نه سخته منع راغلې ده او بعضې احادیثو نه د دې د جواز هم معلومیږي. نو دې کې اهمه خبره دا ده چې کله انسان ځوانۍ کې دی او د ګیري رنگ بدل شو سپین شو، نو دا یو عیب دی. دا خپل اصلیت په دې سره نه بدلی. دا ځوان دی او د ځوان ګیره توره وي، نو که چېرته په ځوانۍ کې دا تور رنگ استعمال کی نو بعض علما فرمایي چې د لپاره دا جایز دي ځکه د یو عیب په ده کې راغلی او د عیب علاج ده وکړه او عیب د ځان نه لرې کړه. بعضې مرضونه داسې وي چې د هغې مستقل علاج کېږي او بعضې مرضونه بیا داسې وي چې د هغې عرضي علاج کېږي. نو د یا مستقل علاج وکړه، د ګیري توروالی همیشه دپاره تور که، او یا عرضی علاج وکړه چې هفته دوه هفتې دپاره رنګ ورکړه او هغې سره دا تور وګرځېده. لیکن چې کله دا ځوان دی نو جایز دی، لیکن احتیاط په دې کې دی چې بیا هم دا خپلې ګیرې ته تک تور رنګ او خالص تور رنګ ورنه کړي، بلکې سروالي ته مایل رنګ ورکړي. نو دا ډېره بهتره ده ځکه ډېرو احادیثو کې دې نه منع راغلې ده. نو موږ ته پکار دي چې موږ په ځوانۍ کې هم خپلو ګیرو ته تک تور رنګ ورنه کړو، بلکې داسې یو رنګ ورکړو چې هغه توروالي ته مایل دی. هر شي یو سړی داسې دی چې د 40 کالو نه هغه اورېدلی دی، نو بیا دته تور رنگ ورکول دا جایز نه دي ځکه په دې وخت کې دا به ضعیف دی، دا سپینګیری دی، دا په بوډاګانو کې راځي او د کې دا د ګیري سپینوالی دا د مرض د وجې نه دی او د کې دا عیب هم نه دی، بلکې دا د عمر دی او د عمر مطابق د ګیره سپینه شوې ده. بیا د لپاره مستحب دا دی چې دا سور رنگ خپلې ګیرې ته ورکړي، لکه حدیث د ابوبکر صدیق د والد صاحب محترم مبارک راځي د فتح مکې نه پاسه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام وکاته، نبی اسلام ته فرمایل چې دا خپله ګیري رنگ دی بدل کا او سور رنگ ورکه د نه کړي. خلاصه د خبرې دا شوه چې سپین ویښته ویستل دا جایز نه دي. دویمه خبره په ځوانۍ کې چې کله ستا د 40 کالو عمر کم دی، که ته ګیرې ته تور رنگ ورکي یا توروالي ته مایل رنگ ورکي نو دا به فقط جایز وي. لیکن غوره قول په دې کې دا دی، احتیاطي قول پکې دا دی چې ته تک تور رنگ ورنه کې په ځوانۍ کې هم اگر که تا کې دا عیب راغلی دی، ستا اصل د ځوانۍ دی، ستا ګیره پکار دی چې توره وه، د بیمارۍ د وجې نه ستا ګیره یا د ګرمایش د وجې نه ستا ګیره سپینه شوې ده، نو پکار ده چې بیا هم د ډېر روایتونو ته وګوري او تک تور رنگ ورنه کړي، بلکې تور ته مایله یا د نکریزو رنګ ورکړي، دا ستا دپاره ډېر بهتر دی. او چې کله یو انسان د 40 کال نه پس واوړي نو د دپاره حرام دی تور رنگ ورکول ګیرې ته، د دپاره په هیڅ قسم جواز نشته تور رنگ ورکول. دته مستحب دا دی چې خپلې ګیرې ته د نکریزو رنګ ورکړي یا تورو ته مایل وي، لیکن تک تور ورکول دته حرام دی. د دپاره دا سخت وعیدات دي چې الله تعالی به ورته د حشر په میدان کې د قیمت په ورځ باندې د رحمت په نظر ونه ګوري. او بل روایت مطابق د ګیري توروالي د وجه نه به د مخ د قیمت په ورځ باندې تور شي. الله تعالی دې موږ د هغې نه وساتي، الله تعالی دې موږ د حق خوی او د حق خبرې بیانولو توفیق را نصیب کړي، او الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د نبي پاک علیه الصلاۃ والسلام د سنتو مطابق ځان جوړ کړو او هغه خبرې چې سنت کې راغلي دي
او قران او سنت کې ثابت شوی دي الله دې پاغي باندې مونږ کلک کی او توفیق دې الله تعالی راکړي الله تعالی دې مونږ خواهش پرست نه ګرځي چې خپل خواهش پسې لار شو او شیطانی وسوسو ښکار شو الله تعالی دې مونږ د دین اسلام پابند وګرځي الله تعالی دې مونږ دین اسلام او دین اسلام تمام احکامات سره محبت راته نصیب کی او الله دې عمل کول په دې باندې مونږ ته اسانه کی او توفیق د عمل دې الله تعالی مونږ ته راکړي او الله تعالی دې مونږ ته دا توفیق هم راکړي چې حق مسله او حق بیان خلکو ته واضح ووایو مسلې د دین اسلام خو واضح خلکو ته بیان کو په دې کې مونږه غلو ونکو په دې کې مونږه افراط او تفریط او تلبیس ونکو حق خبره په چا باندې ګډه وډه نکو الله دې مونږ ته توفیق راکړي تاسو نه د خپل خبرو د وجنه مونږ هلاک نشو ځکه چې څوک فتوا ورکوي د فتوی هغه وبال به په درا ګرځي الله دې مونږ د داسې فتوونه اوساتي چې سبب یې زموږ اخرت خرابېږي الله دې توفیق را نصیب کړي چې حق دین خو واضح او خصفه او د نبی پاک د طریقو مطابق هغه خلکو ته بیان کو دا د الله تعالی په توفیق کېږي الله تعالی دې زموږ په زړونو کې د دین مینه محبت پیدا کړي الله دې موږ د دین د خدمت لپاره استعمال کړي الله دې موږ د صحیح دعوت لپاره د دنیا په ګوټ ګوټ کې وګرځي او هر ملک او هر ګوټ ته موږ الله تعالی د دین د خدمت لپاره د دین د بیان لپاره ورسي او بیان توفیق دې الله تعالی